یو شپږو حالتونو کې علماو غیبت ته جایز ویلی دی. یعنې شپږ حالتونه داسې دي چې په هغې کې ته غیبت کولی شي. یو هغه حالت کې کله چې انسان ډېر مظلوم دی او د هغه سره څوک ظلم کوي او دا مظلوم راپاڅېږي بادشاه ته یا قاضي ته شکایت وکړي چې دا فلاني غلطي پکې ده او ما سره فلانی ظلم کوي او د هغه تذکره وکړي دغه ظالم د هغه ناکاره خویونه ته د هغې ذکر وکړي بادشاه ته یا قاضي ته د دې وجه نه چې تا سره ظلم کېږي نو دې صورت کې غیبت کول دا جایز دي. دویم کله چې یو علاقه کې ناروا کېږي یو سړی ناروا کوي او ستا په هغه باندې وس نشته چې ته د هغه لره د نارواو نه بند کړي ته په علاقه کې یو مشر ته ووایې چې ته راځه ما سره ورشه او دا فلانې دا ناروا کوي منکر کوي او زما پې وس نه راځي ته زما سره مرسته وکړه چې ده لره د دې ناروا نه بند کړو او ویې اړوتې نو په دې صورت کې غیبت کول دا جایز دي. دریم کله چې یو انسان د یو عالم نه فتوه غواړي د فتوې په شکل کې یو سړی چاله ورشي یو عالم له یو مفتي له چېرې دا فلانې نقصان پکې دی آیا دا به جایز وي لکه د ابو سفیان یو ښځه راله نبي صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله زما خاوند ډېر بخیل دی نو د هغه د اجازت نه بغیر زه د هغه مال په خپل ځان او خپلو بچو دپاره راخیستلی شم نبي صلی الله علیه وسلم او دومره مال ترې رخله څومره چې ستا او ستا د بچو دپاره کافي کېږي. نو دې زنانه د خپل خاوند یو قسمه هغه غیبت وکړو چې مثلا زما خاوند بخیل دی خو په دې نیت یې وکړو یو قسمه فتوې غوښتله د نبي صلی الله علیه وسلم نه یو عالم له ته راشي یو مفتي له راشي او د فتوې غوښتلو په نیت باندې ته د یو چا تذکره وکړي او د هغه بد صفت ذکر کړي. څلورم په دې نیت باندې غیبت ته وکړي چې خلق د هغه د شر نه ځان محفوظ کړي. یو سړی په علاقه کې بدمخه انسان دی او شرعي انسان دی او ته د دې وجه نه ذکر وکړي چې د هغه د شر کې څوک مبتلا نه شي لکه دا محدثین وایي که نه دا فلانې روي چې دی دا دروغ یې ویلي دي دروغجن دی کذاب دی. نو مقصد د محدثینو غیبت نه دی مقصد یې دا دی چې خلق د ده د روایاتو نه یو قسمه ځان وساتي یا یو څوک تاله راشي وایي چېرې زه د فلاني سره نکاح کومه نو دا نکاح به زما څنګه وي او ته ورته وایي چېرې دا نکاح د فلاني سره مه کوه ځکه کې فلانې نقصان دی. فاطمه بنت قیس راله نبي صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله معاویه او ابو جهم هغه ما ته د نکاح پیغام را لېږلی دی نو زه د هغې سره نکاح کولی شم. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویله وی هر چې معاویه دی دا خو ډېر غریب دی هېڅ مال یې نشته او هر چې ابو جهم دی نو دا خو ډېر زیات وهونکی دی زنانو لره یعنې امسا د سټ نه نه کوځئ یعنې ډېر وهونکی دی نو ده سره ته نکاح مه کوه. نو په دې نیت باندې ته د هغه غیبت وکړي د دې لپاره چې دا سړی ته د شر نه محفوظ شي. پنځم حالت چې په هغې کې غیبت جایز دی یو سړی ښکاره ګناهونه کوي او ته د هغه ذکر وکړي په ښکاره باندې شراب څکي په ښکاره باندې بدعات کوي په ښکاره باندې د خلکو مالونه اخلي د هغه ذکر ته وکړي چې ګوره دا پلانې داسې شرابي دی یا پلانې مثلا د خلکو مالونه لوټ کوي پلانې مفتدع دی. او شپږم چې په هغې کې غیبت کول جایز دي په دې طریقه باندې د چا د پیژنګلو دپاره ته د هغه یو صفت ذکر کې مثلا یو ته ووایې چې مثلا عبدالرحمن فلاني ځای ته تللی دی او خلک ووایي چې کوم عبدالرحمن ته یادې ته ووایې چې هغه ګوډ عبدالرحمن یادوم نو دا ګوډوالی دی په دې نیت ذکر نه کړو مثلا ته د هغه غیبت کې مقصد یې دا دی چې خلکو یې وپېژني نو په دې نیت باندې یا فلانی ګوډ هغه ګوډ یا هغه ړوند نو په دې نیت باندې ته د هغه بد هغه صفت ذکر کې نو دا یو قسمه په غیبت کې نه راځي په دې حالتو کې غیبت کول دا جایز دي.